د افغانستان او افغانانو لپاره د پرمختګ او خوشحالۍ غټ خبر. سلام درنو لیدونکو، ستړي مشئ. د دې مطلب پوره جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل سره هم سبسکرایب کړئ. په سویس کې د افغانستان 3.5 میلیارډه شتمنۍ 115 میلیونه ډالر ګټه کړې ده. د افغانستان امانتي صندوق چارواکي وایي چې دغه صندوق تر اوسه 115 میلیونه ډالر ګټه کړې ده. د افغانستان د امانتي صندوق د مدیر افلاوي غړي شاه محمد د محرابي وایي چې په ټوله کې دغه صندوق د جوړېدو موخه په هیواد کې د پانګې د زیاتېدو لپاره د شتمنیو ستنېدل دي. بلخوا د قانون او صنایعو خونه د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو یوه برخه په خصوصي سکتور پورې اړونده ګڼي او وایي چې د اقتصادي ودې لپاره اړتیا ده چې کنګل شوې شتمني بیرته ازادې شي. ورته مهال د اقتصاد وزارت یو ځل بیا له امریکا متحده ایالاتونو غواړي چې له قید او شرط پرته د هیواد ټولې شتمنۍ ازادې کړي. افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په نړیوال بانک کې د افغانستان د بهرنیو اسعارو شاوخوا 9 میلیارډ ډالرو په ارزښت زیرمه چې څه باندې 7 میلیارډ ډالر یې په امریکایي بانکونو کې وي د امریکا له خوا کنګلې شوې وي. د امریکا خزانې وزارت بیا تیر کال له دغو زیرمو څخه د 3.5 میلیارډ ډالرو د خوشي کېدو اعلان وکړ او د سپتمبر په میاشت کې یې سویس ته ولېږدولې. دغه پیسو ساتنې ته د افغان فنډ په نوم یوه څارنډله هم ګمارل شوې. دغه درېمګړي صندوق د امریکا او سویس حکومتونو او ځینو افغان اقتصادي کارپوهانو په مشوره جوړ شوی دی او د سویس له بي آی اس بانک سره بانکي حساب لري. دا سویس حکومت ویلي په اوږد مهاله کې د افغانستان د امانت صندوق هدف دا دی چې دا پیسې د افغانستان بانک ته ولېږل شي، خو په وینا یې هغه مهال دا کار ممکنه دی چې د افغانستان بانک خپله خپلواکي او دا ثابته کړي چې د طالبانو تر اغېز لاندې نه دی او همداراز دا ډاډ ورکړي چې له پیسو مینځلو سره مبارزه کوي او د تروریستي ډلو ملاتړ ته اجازه نه ورکوي.